السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو هیوادوالو ته د 24 اسد چې د 15 اگست سره سمون خوري د هیواد د خپلواکۍ، ازادۍ او د اسلامي امارت د اسلامي نظام د جشن ازادۍ مبارکي د شعار په ژبه وایم. افغانانو خپلواکي مو مبارک شه، ای ملت ازادي مو مبارک شه. په زندان کې د نړۍ مظلوم ولسه دغه نوې زندگی مو مبارک شه. او تیر 20 کاله په څه لمبو کې تیر شول، د باروتو په ترخو لوګو کې تیر شول. ډېر عمرونه مو په غرو رغو کې تیر شول، او ورځ بیخي نه وه په تورو شپو کې تیر شول. نازک پلونه مو اغزو اغزو کې تیر شول، اخ د کونډې او یتیم سلګو کې تیر شول. د بندیانو په وړو پنجرو کې تیر شول، څه خو لاړه او په چا زخمو کې تیر شول. اوس نو شکر بادشاهي مو مبارک شه، دغه نوې زندگی مو مبارک شه، دغه نوې زندگی مو مبارک شه. هر ورځ به انبارونه شهیدان و، په کوکارو به مو واړه افغانان و. جنازو کې به ټول ښځې او ماشومان و، بې پیلوټه وه ړانده ړانده بمان و. تل ویشتلي به یې ډرون کې غلامان و. افغانان ټول خارجیانو ته یو شان و، د فایدې په نوم اخته په لوی تاوان و. او دا سرزوري هیوادوال خپلو کې وران و. در نظار شم ورورولي مو مبارک شه، او دغه نوې زندگی مو مبارک شه. افغانانو خپلواکي مو مبارک شه، او ای ملت ازادي مو مبارک شه. تا له چا نه هجرت وکه چیرته لاړې، تا له چا نه هجرت وکه چیرته لاړې. هر څه شته دی کور خرابه ولې ژاړې، او خپله نرشه هیواد جوړ که څوک راغواړي. سر تر پایه وطن ستا دی نور څه غواړي، په خارج کې د نیولې ورانې داړې. هر خوا ګوري هره خوا وهي رمباړې، او ته چې بل ته ورکوي د مینې غاړې. خامخا به د خپل کور وګړي داړې، او راځه راشه نو معافي دي مبارک شه. دغه نوې زندگی دی مبارک شه، دغه نوې زندگی دی مبارک شه. افغانانو خپلواکي مو مبارک شه، ای ملت ازادي مو مبارک شه. امارت در نهیر نشي، طالب جان عدالت در نهیر نشي. پام چې مینه محبت در نهیر نشي، دا زخمی زخمی ملت در نهیر نشي. که فرصت لري فرصت در نهیر نشي، عصریت کې دیانت در نهیر نشي. دینداری کې عصریت در نهیر نشي. اصیل اوسه اصلیت در نهیر نشي. خپل تاریخ خپل حقیقت در نهیر نشي. د همراز دا نصیحت در نهیر نشي، او په هیواد د حکمرانی مو مبارک شه، دغه نوې زندگی مو مبارک شه. افغانانو خپلواکي مو مبارک شه، ای ملت ازادي مو مبارک شه. په زندان کې د نړۍ مظلوم ولسه دغه نوې زندگی مو مبارک شه.